سلامونه. نن ورځ موږ له پلازمینې کابل څخه د بلخ ولایت تاریخي ښار مزار شریف ته په زړه پورې سفر کوو. شاوخوا مازدیګر 6:30 بجې وې. موږ د کابل له شوره ډکې کوڅې د مزار ولایت د سفر په موخه شاته پرېښودې. له سرای شمالي څخه په همدې بس کې پورته شو. مزار شریف چې د مزار په نوم هم یادیږي د افغانستان څلورم لوی ښار او کلتوري مرکز دی. دا د خپلو زیارتونو، لرغونو تاریخي ځایونو او ګرم میلمه پالنې له امله زیات مشهور دی. د کابل او مزار شریف ترمنځ واټن نږدې 580 کیلومتره ده. دا منظره لرونکې لار د افغانستان په زړه کې د ځینو ولایاتو د درو، غرونو او کلیوالو سیمو څخه تیریږي. له 40 دقیقې مزل وروسته موږ د پروان ښایسته ولایت شاته پرېښود. موټر کې ناست ټول خلک پرته له کومې ویرې له سفر څخه خوند اخلي. څوک ویده او ځینې نور خپلو کې سره کیسې کوي. زما هم سترګې سره ورغلې وې. د موټر قوي جټکې له ښایسته خوبه ویښ کړم. موټر قیر سړک په ډیر سرعت سره خلاص کړی. په خامه سړک کې خپل مزل ته ادامه ورکوي. هو، خامه سړک ډیر غیر معیاري سړک کوم چې موټر تقریبا 4 ساعته مزل پکې په ډیر کم سرعت سره وکړ. د سالنګ ګالرۍ پیلیدونکي دي. موټر لا هم لکه مار تاو پیچ خپل مزل لنډوي. زه هم د سالنګ د هغې جوړې شوې برخې په تمه ویښ پاتې وم کومه چې موده وړاندې د اسلامي امارت له لورې ورغول شوه او د خوشحالۍ خبرونه یې ټول افغانان خوښ کړل. صبر وکړئ، هغې برخې ته لا ډېره لاره پاتې. زموږ مزل په همدې کنډو کپړ لارو کې لا هم دوام لري. دا وګورئ، د کوچني موټر ماشین ګرم شوی دی او اړ دی لږ منتظر پاتې شي تر څو موټر د آرام ساه واخلي. له اوږدې چوپتیا وروسته موټر کې د خلکو خبرې زیاتې شوې. همدا یې جوړ کړی چقه خوب چې راښکاري شده. هوا کش نیز نصب شده است. همدې خبرو سره دا رغول شوې برخه هم خلاصه شوه او موټر یو ځل بیا په خامه سړک خپل سفر ته ادامه ورکوي. هو، موږ د پلخمري ولایت کندوز کابل په سړک روان وو. د پلخمري ښار روښانه څراغونو د هر مسافر ښه راغلاست ته ځلېدل او دې ښار ښکلا یې 2 برابره کړې وه. څومره ښایسته طبیعت، څومره زړه راښکونکې فضا. لمر لا تر اوسه په دې سیمه څادر نه و غوړولی خو د سمنګانو زحمتکشه دوکاندارانو خپل محصولات خپلو هټیو کې د مسافرو لپاره په منظم شکل ایښي دي. اوس نو د شپې خاموشي پای ته رسېدلې ده. د بس ډریور هم کیسټه ټیله کړې او ټول مسافر له منظرو همزمان موسیقي ته غوږ دي. علی شیر خدا دردم دوا کن، مناجات مرا پیش خدا کن، مناجات مرا پیش خدا کن. چرا غیر و غنی نظرت میتون. شل کم 6 بجې وې. موټر د حیرتانو د اوسپنې پټلۍ نه په اوښتو ځان بلخ دروازې ته نږدې کړ. د ښار دروازې ښکلا د بلخ ولایت د لرغونتوب لومړۍ نښه وه چې په ډېر خوندور شکل مسافرو ته ښه راغلاست په نیت هسکه غاړه ولاړه وه.
موږ لومړني خلک نه وو. پورته په هوا کې د کامیار له مسافرو ډکه الوتکه هم په میدان هوایي کې د ښکته کېدو په حال کې ده. له څو څلور لارو وروسته له بس څخه ښکته شو. اوس نو د مزار له ښایسته فضا خوند اخلو. خو د هوا حرارت 9 درجې سانتیګراد ده. زما لپاره بیخي ګرمه هوا. مزار شریف د تاریخ، کلتور او طبیعي ښکلا یو ځانګړی ترکیب وړاندې کوي. له هر څه لومړی مو د حضرت علي کرم الله وجهه له مبارک روضې لیدنه وکړه. دلته د حضرت علي کرم الله وجهه مقبره او د هغه جومات دی چې د ځینو صوفیانو په آن د علي ابن ابي طالب مقبره پکې ده. دا په مزار شریف کې لومړی جوړښت د سلجوقي دورې پورې اړه لري چې په 11مه پیړۍ کې د سلطان احمد سنجار لخوا جوړ شوی. له لنډې دمې وروسته مو بلخ تاریخي ولسوالۍ ته حرکت وکړ، کوم چې مزار څخه 18 کیلومتره لرې واټن کې پرته ده. له ښایسته مزل وروسته د بلخ تاریخي ولسوالۍ ته ورسېدو. دلته یو تاریخي باغ شتون درلود چې زیات شمېر خلک پکې د اختر میلې لپاره راټول شوي وو. دلته ځینې تاریخي ودانۍ او تاریخي قبرونو ترڅنګ د رابعه بلخي قبر هم شتون درلود چې زیات شمېر سیلانیانو پام یې ځان ته اړولی و. هوا بې اندازې ګرمه وه. د ملګرو په مشوره او تصمیم له 11 ساعته چکر وروسته بیرته د کابل په لوري وخوځېدو او کابل ته له رسېدو وروسته د خپل سفر دا مستند ویډیو مو تاسو ته ډالۍ کړه. خپل نظرونه مو د مهربانۍ له مخې راته کومنټ کړئ چې کوم څه تاسو ته په دې ویډیو کې ډېر په زړه پورې ول.